او دام والا د روپۍ والا او دا تیږه مو سره وه بس چې کله مې د روپۍ غوښتې بیا مې تیږه مو سره وله چې کندهار له ورشم دی خو راباندې زړې پاتې دي هغه به چېرته قرض راکړي راځه چې دې پیرګل کاکا له ورشو په پټي کې کار کوي څنګه چل دی پیرګل کاکا څه دې کرلی دی لوبین دي پیاز دي لیړۍ دي فساد دې پکې تېر دی په چا غږ هم نه کوي څنګه دې راپېښه کړه زبیریا والله پیرګل کاکا یو خبره مې درله کوله خو په خوله مې نه راځي څه خبره یې راله کوله زما دې سودا کړه والله پیرګل کاکا یو 10,000 افغانۍ مې په کار دی ټکټر کمانۍ مې خرابه ده منګه سوري او بوله نه لرو تاله زه د کمه کم پخوانی دی کنه خو اوس نه دي پاتې اوس هر څه په پیسو دي پیرګل کاکا کومک در سره وکړمه نه مننه د خدای په امان ته ورځه خیر شه زبیریا څنګه یې څنګه چل شکر کاکا ښې جوړې ته به ښه ده ښه خو یې څنګه دې راپېښه وکړه دا شیپور کاکا یو 10,000 روپۍ مې په کار دي کار یې نه خراب کړی 10,000 روپۍ دې په کار 10,000 روپۍ باندې زه هفته کې 2,000 روپۍ ګټم او ما سره نشته زه پرې خپله کاروبار کوم او که چیس کې اجره دې مخکې ده ژوندی اوس زه نه مخه دې ښه السلام علیکم وعلیکم سلام زبیریا ستړی مه شي ښه خیر دی کرایي ده خیر ښه اته کېده که نه زبیریا څنګه یې خو یې ته باید ښه خیر دی کرایي ده خیر خیرات دی وایه که نه څه به وړي دا داسې پسې په نیم راغلی وه زه یو بلې خبرې له راغلی مدي خان کومې خبرې له راغلې خدای دې خیر کړي ولا علي خان یو 10,000 افغانۍ مې په کار دي موټر مې خراب دی ته خو دا د قرض کتابچه وګوره شمشدو خان لان د 50,000 روپو سودا وړې ده دره کې نشته دی زرولي خان لان د 45,000 روپو سودا وړې ده دره کې نشته دی چلم هم همداسې قرضداره دی رانه ژوندګور خو بیخي غرض کړي زه خپل هم قرضدار یم او مال هم څوک روپۍ نه راکوي چې زه هغه قرضدار له خپل ورکړمه خانه پیسې به دې راکړې او لاس مې ډېر بند دی ولا به ستا خو ما خو د کتابچه وښودله به داسې حساب دی څه خدمت خو نشته دی چا به ډسکلې وې بیا وشي کاکا لونګ شته دی زبیریا څنګه چل دی په خیر لونګه ښې جوړې خوښوئ ټیک ټاک کېنه څه خبره څنګه راغلی زبیره ولا لونګ کاکا دی پسې راغلی هم لږې روپۍ مې په کار روپۍ کالي وګوره څه روپو پسې راغلی بس ته به وبی راوړي مجبوري زبیریا سخت مشکلاتو کې م ګیرې ما او کور په سر همدغه 10,000 روپۍ دي را سره او داسې نه چې بیا م په عذاب نه کړي په وخت یې درلم ستا د نیټې نه باید 2-3 ورځې مخکې ولاړم 2 شپږ 8 9 10 دا 10,000 روپۍ دي افغانۍ دا به جګنډې له به زما سلام کې او دام والا دا روپۍ والا او دا تیږه مو سره وه دا تیږه ما له مې نیکه ویلي چې چاله دې قرض ورکو دا تیږه ورسره ورکوه دا د دې دپاره چې سبا زه نه قرض غواړم او بیا په دې تیږه ورسره ولي لونګ کاکا ولې به داسې کار کوم خدای در سره ښه وکړي تا ما سره ښه کړي زه به ولې داسې کار کوم د وخت نه به 2 ورځې مخکې تاله زه دا روپۍ درکړمه بس چې کله مې د روپۍ غوښتې بیا په دې تیږه ورسره وله خدای په حاجي ګنډې له مې سلامونه کوم وعلیکم سلام حاجي ګنډېرو واجي ګنډېرو زبیریا دا شپږمه میاشت سره کور هم نه راوځئ تاسو دا سال دی مړه سړیه زبیریا چېرته دی خو نشته دی نو زما قرض مې ورکړی دا شپږمه میاشت ده چېرته خپل نیو کاکا خو همدلته کور دی نه نه دلته کور به زه تا څه کړم نو
په دې نه کېږي 1000 روپۍ دی او ته خو تللی نه یو خو هغه مزدورۍ ته تللی در به یې کړي. نو چېرته به نه ځئ تاسو نو مزدوري ده او پیسې دي او نه ورکوم او در کوم اجل یې راوباسئ. ګوره همدلته نه چېرته کله چې کله پیدا شو در به یې کړو. یا خدای کور هم ورک شه او سره د کډې هم ورک شه زما روپۍ راکړئ روپۍ زه خپلې روپۍ غواړم نور نه پوهېږم څنګه چل کې په دې خو نه کېږي او که نه داسې مه کوه که نه چې ډوډۍ ده زمونږ ځار شي زمونږ روپۍ راکړه زما روپۍ راکئ زه بیرې هم ورکړي یا جګنډېر هم ورکړي پږمه میاشته دروازې ټکه 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 نور مال هم ځان بد ښکاري خدای په امان نو بس هیله لرم چې ویډیو به مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. د ویډیو مطلب دا دی چې قرض ورکول یو سنت عمل دی او دې کې ډېر خیر دی چې کله هم چا نه قرض والی خلک مه ځوروئ د نیټې نه یو 2 ورځې مخکې ورکوئ. دې سره ستاسو اعتبار نور هم ډېرېږي او په سخته ورځ کې دا دروازې ستاسو دپاره کلاوې وي. دوستانو ویډیو در سره لایک کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې تر دې دمه را سره پاتې شوئ.